د مشاعرې په دې لړ کې زموږ د هېواد نامتو د افغانستان د راډیو ټلویزیون نامتو او منلي ویان دی آغلې سهیلا حسرت نظمي ته بلنه ورکوم چې راشي او په خپلو شعرونو ونمانځي. تیر کال د هغوی د ښو خدمتونو په ویاړ د کونړ د ځوانانو کلتوري ټولنې یو ستاینلیک منظور کړی و چې په هغه وخت کې موږ د تخنیکي ستونزو له امله ورته نشو ورکړی. اوس د کونړ د کلتوري ټولنې د مشرانو یا د کارډ ډلې د غړو ښاغلو ډاکټر صاحب شیرولي شعر او نصیر ستوري څخه هیله کوم چې راشي او سهیلا ورته دغه ستاینلیک وسپاري. د بدخشان ارگو آخ بدخشانه واوره پر تا گلی پر تا وریدی. آخ بدخشانه واوره پر تا گلی پر تا وریدی. غرونه پر تا کلی پر تا نړیږي. لعل په تخرګ لاجورد لمن کې لري. لعل په تخرګ لاجورد لمن کې لري. نور د لعلونه او لاجوردونه یوسي. ته خاورې خاورې تر خاورو لاندې لاړ شي. الله دې د ارګو وفات شوي او په ویر اخته کورنیو ته خدای پاک اجر ورکړي. آخ بدخشانه واوره پر تا گلی پر تا وریدی. آخ بدخشانه واوره پر تا گلی پر تا وریدی. غرونه پر تا کلی پر تا نړیږي. لعل په تخرګ لاجورد لمن کې لري. لعل په تخرګ لاجورد لمن کې لري. نور د لعلونه او لاجوردونه یوسي. ته خاورې خاورې تر خاورو لاندې لاړ شي. الله دې د ارګو وفات شوي او په ویر اخته کورنیو ته خدای پاک اجر ورکړي. زموږ مشرانو د پښتنو د پښتو په باره کې شعرونه وویل. زه به تر ډېرو کشره اوسم خو د دغه غونډې د ګډونوالو تر ډېرو مشره هم یم. یوه هیله لرم او ډېره صمیمانه هیله. موږ په اروپا کې ژوند کوو. د اروپا د ژوند د ګټو نه استفاده کوو. د دوی د کلتور ښې خواوې را اخلو. له بدو خواو نه یې ځان ساتو. نو لطفا یو شي باندې بل هم ځان پوه کړئ چې د انسانیت نه دفاع وکړئ. پښتون که انسانیت ولري تر ټولو لوړ دی. که انسانیت ونه لري تر ټولو ټیټ دی. د دې دا زما یوه هیله وه نه به پښتون ستایو بلکې انسان به ستایو. ښه انسان به ستایو او نورو ته به مثال ورکوو چې ټول د هغه د لارې ګډونوال شي. یو ساده غزل تاسو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې په دې خبرو ما تاسو خبر کړی نه یاست. دونه جدي وغږېدم خو دومره خوشحاله یم چې ستاسو ورونو خویندو په منځ کې یم او په خپله مینه دلته راغلی یم او په خپله مینه دې پر خپرونه کې هم ګډون کوم. عنوان یې دی راستی. دا په مینه چې ځورېږم دا د عقل یوه نیستي ده. دا په مینه چې ځورېږم
دا د عقل یوه نیستي ده، دا د میو نشه نه ده، دا د مینې بدمستي ده. دا نن ورځ چې ماښام شوې دا د مستو ستورو شور دی. دا نن ورځ چې ماښام شوې دا د مستو ستورو شور دی. دا د ویر تاریکي نه ده، تورتمونو کې هستي ده. دا چې سترګې خونې شوي دا د غم له اوښکو نه دي. دا چې سترګې خونې شوي دا د غم له اوښکو نه دي. دا د مینې پورته اوج دی. دا زما بتپرستي ده. د جفا اثر یې نه و، د وفا هنر یې زه وم. د جفا اثر یې نه و، د وفا هنر یې زه یم. لا په تن کې چې خوځېږي دا مې خدای سره راستي ده. چې یې ستایم چې یې لمانځم دا د کودو اثر نه دی. چې یې ستایم چې یې لمانځم دا د کودو اثر نه دی. دا سجده زما د ننه را سره له الستي ده.